ګول کاپي والا د یو خبره ده ګلپور نوم په کلی کې د پیټو په نوم یو کس د ګول کاپو دکان وو د بدلتا ګول کافي خرڅولې خو اکثر دې ته به جنکۍ ډېرې راتلې پیټو چې او پلیټ ګول کاپي خوراکه خو چکنی پکې لګه ډېره واچوه او اوس درله ښایسته مزېدارې ګول کاپي درکوم بیا بیټو دې ته یو پلیټ ګول کاپي ورکې او دا جنۍ په مزه مزه باندې د دې ګول کاپو خوراک شروع کی وا بیټو چې ستا ګل کاپي خو هم د ستا په شانتې ډېرې مزېدارې دي ته کله زموږ کور ته راشه زه به ستا ملاقات خپلې مور سره وکړم ډېره مننه ستا د تعارف کولو نه ته خپله هم ډېره ښایسته یې ستاسو کور ته به ضرور راځم بیا بیټو د جنۍ سره په خندا خندا خبرې شروع کړې او بیټو په اول ځل باندې د جنۍ باندې زړه وبیلو خو بل طرف ته په دې کلي کې یو کس د میټا په نوم باندې اوسېدو چې د نصیبه کینچي په نوم یو ښځه هم وه خو ده به همیشه د خپلې ښځې نه بېعزتي خوړله په دې وجه باندې چې څه کار روزګار به یې نه کولو ای بیټې ته ولې څه کاروبار نه کوې ستا د لاسه همیشه زه په ټینشن کې ومه ما ته خو د بیمارۍ ولګولې څه کاروبار شروع که په شرمونو وشرمېږي ای غټ پوزې ښځې ډېر ټر مه کوه زه تا نه ډېر تنګ راغلم زړه مې غواړي چې خودکشي وکړم چې اوس کار روزګار نشته زه څه وکړم اخر ای میټې داسې خبرې مه کوه ستا په دې خبرو اورېدو خو زما غوږونه پاخه شو ته یو کار وکړه چې د کوم غوږونه دې پاخه شوي دي همدغه غوږونه وخوره کیدای شي دې سره ستا ښایست کې اضافه هم وشي ای خدای دې تباه که غټ پوزې ښایست خو تا نه دومره لرې ده څومره چې ځمکې نه اسمان لرې ده ته هم خودکشي وکړه ځکه که مه دې داسې په نازونو باندې ساتلی یم ټول خلک خو تا نه راغلي دي ستا په مرګ باندې بلک اوخو ټوخې وکړي او لاړ به شي روک به شي او دا خو ته غواړې چې زه مړ شم او ستا په زندګۍ کې بهارونه راشي او نو چې ته مردار شې لږ به ما ته سکون میلاو شي که نه دویم واده به وکړم خو په خوشحالۍ به مې ژوند تېرېږي ای سخاپوزې ششکې تا سره به واده کوي څوک خپل ځان دې لږ ووینه داسې ښکاري لکه په منډۍ کې چې خربوزه څښا شوي وي خپل شکل دې ووینه لکه لګړ بګړ چې ځنګل نه تښتېدلی وي شروع شولو ستا بکواس ته بکواس کوه زه ځم بازار ته چې څه وخورم ځکه کور کې خو ته څه پخوې نه وی زما جانو میټې خفه کېږه ما نن زما زړه غواړي چې لږې ګل کاپي وخورم زما دپاره ګل کاپي راوړه ای ښځې په یو شرط پې درته راوړم کم شرط میټه په نن نه پس ماته د کار نه کولو پیغور نه راکوي ټیک شو میټه نن نه پس تاله پیغورونه نه درکوم آی لو یو سو مچ کچ بچ پچ پچا بیا میټا په خوشحالۍ کور نه راوځي او د بیټو په نوم ګول کاپو والا ته دکان ته راشي جی رورجانه تا ته څه پکار دی ما ته ایټم بم پکار ده رورجانه دلته ایټم بم نه ګول کافي خرڅېږي ای د رزړو سانډا زه هم د ګول کاپو خوراک دپاره راغلی یم شابه د ځان په شانتې ګول مګول ګول کاپي یو پلیټ راکړه جانه زه تا سره په مینه محبت خبرې کوم او ته ما سره بدتمیزي کوې نه ولې ته د سکول استاد یې چې زه تا سره تمیز کې خبرې وکړم په تمیز کې خبرو کولو دپاره په سکول کې استاد جوړېدل ضروري نه دي ما ته ډېرې لیکچر مه راکوه ته استاد جوړېدی هم نه شي البته شپونکی ضرور جوړېدی شي رورجانه ته چې څومره کولی شي ما سره بدتمیزۍ کې خبرې وکړه خو زه به په صبر او تمیز کې خبرې کوم دا لار به هېڅکله پرې نږدم ښه د ګول کاپي پلیټ راکړه څو پلیټ ګول کاپي به وخورې رورجانه 40 پلیټه ګول کاپي ولګوه د میټې په دې خبره باندې بیټو ډیر زیات په سوچ کې پریوزي او ځان سره سوچ کوي چې ولې نه دې سره شرط ولګوم د 40 پلیټو د ګول کاپو خوراک نو داسې هم 40 پلیټه ګول کاپي نشي خوړی 1 پلیټه ها روره که 40 پلیټه تا وخوړلې نو زه به تاله دا دوکان درکوم فری او که چېرته تا ونه خوړلې ته به ماله د 100 پلیټو ګول کاپو پیسې راکې ما ته دا شرط منظور ده ته میټا پیژنې نه میټا د یو پلوان نوم ده هسې هم زه د ډېرو ورځو وږی وم اوس به خوند وکړې ها 40 ته 100 پلیټه درته خورم بیا میټا د ګول کاپو خوراک شروع کی بیټو چې کله میټا وویني چې داسې خوراک کوي نو ډیر زیات حیران شي او په کتو کې 40 پلیټه ګول کاپي دلته پوره کی او بیا ورته ووایي ای پړسېدلې میخي ما 40 پلیټه ګول کاپي پوره کړې اوس دې دوکان نه وځه شابه 9 شه بیټو چې دا خبره واوري نو د مجبورۍ نه دا دکان پرېږدي او دلته نه لاړ شي او په خپل کمقلتوب باندې ډېر زیات افسوس کوي کله چې کور ته راشي نو مور ورته ووایي څه خبره ده زما بچی ته خو نن ډېر پریشان لګېږي بیټو خپلې مور ته دا ټولې خبرې وکړي
نو د بیټو مور هم دته ډیره زیاته په غوسې شي او دې ته بیا ووایي دا تاسو وکړه نو کمکله اوس به مونږ څه کوو زما مورجانې ما معاف کما نه ډیره لویه ګناه وشوه ته دې کور نه رخصه تر هغه پرې دې کور ته واپس مه راځه چې تر څو دې خپل دوکان واپس نه وي اخیستی بیا بیټو بیچاره دلته کور نه لاړ شي او بار د یو ونې په خوا کې ودرېږي او ډېر په مجبورۍ حالات کې د ورایه نه خپل دوکان ته ګوري دلته د میټا سودا هم ډیره ګرمه وي خلک ډیر په رش کې راځي د ګول کاپي خوري او میټا ډیر خوشحال وي ځکه چې سودا یې کیږي خو د بیټو چې کله دا هر څه وویني نو د ده په ذهن کې یو آیډیا راشي په داغې جینۍ کور ته ورشم او هغې ته به دا کیسه وکم بیا دې نه وروسته بیټو دې جینۍ ته راشي راځه بیټو ما ستا باره کې خپلې مور سره خبره وکړه هغه هم زموږ واده باندې راضي ده بچی ته د ګل کاپو دوکان څومره پیسې ګټې بیا بیټو دې ښځې ته خپله کیسه ټوله وکړي خو بیټو ته څه پته وي چې دا زنانه هم د پیسو ډیره لالچي ده او دا زنانه د بیټو ډیره بېعزتي وکړي دلته د واده کولو دپاره راغلی و ځه رخصه دلته نه چې بیا دلته رانشي تر هغه پورې زه د خپلې لور واده تا سره نشو کولی چې تر څو دې خپل دوکان نه وي اخیستی بیټو چې دا واوري نو ډیر زیات خفه شي او جینۍ یو سیټ ته کې او دې سره مشوره وکړي چې دې پریشانۍ نه به څنګه وځو بیټو زما په ذهن کې یو ډیره ښایسته ایډیا راغله که ته یې منې نو داسې به تاله دوکان هم میلاو شي او زمونږ واده به هم وشي او نو ته ووایه چې ستا په ذهن کې داسې کوم آیډیا راغلی ده بیا دا جینۍ بیټو سره په خبرو کې یو پلانینګ جوړ کړي او د پلانینګ مطابق کور نه وځي د یو ونې خواته جینۍ ودرېږي او بیټو لاړ شي د میټا دوکان ته او میټا ته ووایي چې ته زما خبره واوره میټا وروره زما خبره واوره بیا میټا د بیټو خواته راشي او د پلانینګ مطابق دا جینۍ لاړ شي په دې ګل کاپو کې دوایي واچوي او بیا دې نه وروسته دا جینۍ او بیټو لاړ شي د ونې په خوا کې ودرېږي دې نه وروسته یو کس راشي د میټا دوکان ته د ګل کاپو اخیستو دپاره ورجانه یو پلیټ ګل کاپي ولګوه د 12 مسالو والا ورجانه یو پلیټ څوک هم چې زما دوکان ته راځي نو 4-5 پلیټه خوري ته یو پلیټ غواړې ورجانه ته یو پلیټ ګل کاپي ما ته راکه که نه که چېرته خوند و پکې نو نورې به والم داسې خو نه وي چې ستا ګل کاپي په لیدو کې شاروخان وي او په خوراک کې جوني لیور ونه ورجانه که یو ځل زما ګل کاپي وخوري بیا به روزانه راځي نو بیا ولګوه یو پلیټ په 12 مسالو کې بیا میټا دې کس ته یو پلیټ ګل کاپي ورکړي دا کس څنګه وخوري نو فورن بېهوشه شي او دې نه وروسته چې کوم خلک ولاړ وي دوی ټول ویریږي او دلته پولیس راوغواړي زموږ سره تڼې ته څښا ګل کاپي خرڅوي پولیس وروره ما نه قسم واخله زما ګل کاپي څښا نه وي که نه یې ته یې پخپله وخوره ای حوالداره 2 ګل کاپي وخوره ته یې لږ وګوره بیا پولیس چې څنګه ګل کاپي وخوري نو په ځمکه لړی شي پولیس وروره ما معاف که ما نه غلطي وشوه نن نه پس به زه ګل کاپي نه خرڅوم راځه تاڼې ته مونږ لږه ستا میلمستیا کوو بیا دې نه وروسته پولیس والا میټا تاڼې ته بوځي او په تاڼه کې د ده ښه میلمستیا وکړي نو بیټو ته خپل دوکان پاتې شي او دلته ګل کافي خرڅوي که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه